السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم عصمت علي او تاسو ګورئ آر ټي وي. زموږ په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته موږ دا ښیو چې د یوټیوب نه انکم څنګه کیږي. د دې لپاره تاسو ته څه پکار دي او دا هر څه به تاسو څنګه کوئ. زه به تاسو ته په دې ویډیو کې د هر څه ښایم، خو تاسو ویډیو بالکل اخره پورې وګورئ. چېرته کې ویډیو سکپ کوئ مه، ځکه چې تاسو په دې باندې صحیح پوه شئ. او د داسې قسم نور ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د غنټې نشان هم کلیک کړئ چې تاسو ته د راتلونکي ویډیوز نوټیفیکیشن ترلاسه شي. نو راځئ چې وګورو چې تاسو ته څه پکار دي. د دې هر څه لپاره تاسو ته 3 څیزونه ضروري دي. د ټولو نه اول تاسو سره چې د جیمیل یو آی ډي وي، د هغې سره تاسو له یو کمپیوټر یا سمارټ فون چې په هغې باندې انټرنیټ هم آن وي، انټرنیټ پیکیج یا ډیټا پیکیج پکې وي، هغه به تاسو ته پکار وي. او دریم او اخري څیز به تاسو ته د ویډیو ایډیټینګ یو سافټویر او څه لږ غونتې د ویډیو ایډیټینګ تجربه پکار وي. د دې 3 څیزونو نه علاوه تاسو ته نور هیڅ نه پکار. نو که چېرې تاسو سره دا 3 څیزونه وي نو تاسو د یوټیوب نه انکم کولی شئ. اوس تاسو به دا څنګه کوئ او تاسو ته به څنګه انکم کیږي. د هغې دپاره به تاسو د ټولو نه اول یوټیوب کلاو کې او په جیمیل آی ډي باندې به ساین ان وکړئ، لکه څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري. په یوټیوب کې د لاګین یا ساین ان کېدو نه پس به تاسو بره ګوټ کې څنګه چې په سکرین تاسو ته ښکارېږي دا آیکان چې کوم ستاسو د پروفایل دی په دې به کلیک کړئ او بیا چې کومه منیو تاسو ته راشي په هغې کې په یور چینل آپشن باندې به کلیک کړئ. اوس به تاسو ته په سکرین باندې ښکارېږي یو بل آپشن راشي، دې کې به تاسو چې کوم دی نو چې ستاسو د آی ډي کوم فرسټ نیم او سیکنډ نیم وي هغه به تاسو ته ښکاري. نو که تاسو اوس دې ټایم کې د کریټ چینل دا بټن ووهئ نو دا هم په دې نوم باندې به ستاسو چینل جوړ شي. خو ښه خبره دا چې تاسو چینل په بل څه نوم جوړ کړئ. آی ډي کې چې کوم ستاسو پروفایل نیم، فرسټ نیم، سیکنډ نیم دی هغې باندې مه کریټ کوئ، یو بل نوم سره تاسو کریټ کولی شئ. نو که چېرې تاسو دا غواړئ چې زموږ د چینل یو برانډ نوم دی خپل، نو هغې دپاره به تاسو دا چینج کړئ او بیا به لاندې کریټ بټن ووهئ نو ستاسو چینل کریټ شو. د دې نه پس به تاسو بیا چې کوم نور څه کول دي هغه دومره څه مشکل نه دي، خو لږ غوندې سیټینګ دی پکې. هغه به تاسو یوټیوب به تاسو په کروم براوزر کې کولاو کې او هلته کې به صرف تاسو خپل چینل ویریفای کې. هغې لپاره به تاسو نه یو فون نمبر وغواړي، دا هم تاسو ته سکرین باندې ښکارېږي. دې ټایم کې تاسو چې کله په کروم کې یوټیوب کولاو کې ویریفای باندې کلیک کې نو بیا به تاسو نه فون نمبر وغواړي، هغې باندې به یو SMS وشي، یو کوډ به تاسو ته راشي، هغه به تاسو دلته ولیکئ نو ویریفای به شي ستاسو چینل. اوس تاسو چینل ریډي دی، په دې کې نور صرف او صرف ویډیوز اپلوډ کول غواړي. تاسو ته پکار دي چې اوس دې ته ویډیو اپلوډینګ شروع کړئ. نو تاسو به په خپل ویډیو ایډیټینګ سافټویر سره او خپل موبایل سره به ویډیو جوړوئ او په ویډیو ایډیټینګ چې کوم سافټویر دی هغې باندې به لږ ډېر پکې کټینګ او چینجز کوئ، لږ ایډیټینګ به پکې کوئ چې څه ضروري وي، نو بیا به خپل چینل ته اپلوډ کوئ. نو دا پوره پروسس و. په دې کې به تاسو د ټایم سره به تاسو تجربه کیږي. تاسو به ویډیوز بیا خپلې جوړوئ. وړاندې شروع کې به تاسو نه تاسو دومره ښکلي ویډیو نشئ جوړولی، بیا وروسته ستاسو ویډیو ښه کیږي ټایم سره. خو دا هغه سټارټینګ و. تاسو به چینل څنګه جوړوئ، تاسو له څه پکار دي، او د دې نه پس به تاسو ته بیا لکه نور څیزونه چې کوم پکار وي هغه به ټایم سره تاسو خپله زده کړئ. خو سټارټ تاسو چې والی او چینل جوړ کړئ او ویډیو اپلوډینګ شروع کړئ، بیا تاسو ته پته ولګي چې زموږ ویډیوز خلک ګوري او په دې باندې ویوز راځي. نو بیا راځي نه پس به تاسو چې دی نو د ګوګل ایډسنس اکاونټ لپاره اپلای وکړئ او چې کله تاسو ایلیجیبل شئ، ستاسو چینل ایلیجیبل شي، ستاسو سبسکرایبرز کم از کم 1000 شي او ویوز مو تقریبا 4000 اورز ته ورسي، نو تاسو ته بیا مانیټایز کولی شي خپل ویډیو. تاسو ته به چې کوم دی مانیټایزیشن آن شي او تاسو ته باقاعده انکم شروع شي. نو دا و پوره هغه پروسس. امید کوم چې تاسو ټول به پوه شوي په دې زما په دې ویډیو باندې. بیا هم که تاسو څه مشکل وي تاسو کمنټ کې ما ته تپوس زمانه کولی شئ. دې نه علاوه به تاسو ته د یوټیوب باره کې نور ویډیوز هم اپلوډ کوم، هغې کې به تاسو سره ویډیو ایډیټینګ طریقې ښیم او
پوره د یوټیوب چې کوم رولز دي ریګولیشنز دي هغه به هم زه ښیم. نو د هغې لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ او اوس ماله اجازت راکړئ. د الله په امان.